د تیر جمهوریت چارواکي په غلاو شوکونو اموخته وو. عادت داسې یو څه ده چې انسان د هغې له مخې مجبوره ده چې هغه کار ترسره کړي. د تیر جمهوریت دغه چارواکي په غلاو، رشوتونو او فساد اخته وو. اوس یې دغه عادت زړه ته کېوتلی دی او هېڅکله به ترې ونه وځي. دوی اوس په خارج کې د یتیمانو په څیر پراته دي. نه ورسره خرچه شته او نه پیسې. د دې پیسو د پیدا کولو لپاره هر کار ته تیار دي. لکه پرون د 2 جنرالانو چې ځان په وطن ډیر مین ښیي ایران ته ویلي وو که دوی یې ملاتړ وکړي د هلمند د سیند ټولې اوبه به ورکړي. همداسې نن د جمهوریت 2 لوړپوړي چارواکي په ترکیه کې په غلا تورن شوي دي. قصه داسې ده، د جمهوریت د پارلمان 2 وکیلان چې هر یو لالی حمیدزی او لطیف ژوندی د 6 نورو کسانو سره د ترکیې د استانبول په ښار کې د پولیسو د یونیفورم څخه په استفادې د هلمند او بادغیس ولایت پخواني امنیه قماندان ولیجان سرحدي کور ته ورغلي وو چې 8 لکه نغده ډالر او 3 لکو په ارزښت طلا یې ورڅخه وړې ده. دغو وکیلانو ته دا معلوم و چې د سړي سره پیسې شته ځکه امنیه قماندان تیر شوی ده. د دې ترڅنګ یې نورې وظیفې هم کړي دي نو ځکه پیسې به یې کور کې جمع کړي. داسې ویل کېږي چې د ترکیې د پولیسو د دغه 8 کسانو هویت تثبیت کړی ده او اوس یې د نیولو لپاره سخت تلاش کې دي. داسې معلومات هم دي چې لالی حمیدزی او لطیف ژوندی د خپلو 6 کسو انډیوالانو سره د ایران او افغانستان په لوري بیرته په راتېښته شوي دي. جمهوریت د افغانستان په تاریخ کې هغه حکومت و چې په فساد کې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې اوله نمره و. جمهوریت د افغانانو په منځ کې د فساد داسې ریښې کېنولې دي چې کېدای شي تر نسلونو پورې تاثیرات پاتې شي.